الله محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت 15 برخه. اوس به دا بیان درته وشي چې مدینې منورې ته د رسول صلی الله علیه وسلم رسیدل څنګه وشو. نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې د خلکو د سترګو څخه پټ او غایب شو، مدینې منورې ته خبر ورغلی چې رسول صلی الله علیه وسلم هجرت را کړی دی. مګر څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم 3 ورځې په غار ثور کې کښېنستی، نو وځنډېدی. بل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم پر هغه معلومه لار باندې نه دی تللی، بلکې پر بله نوې او نامعلومه او اوږده لار باندې رهي سو. دلته نو د مدینې منورې مسلمانانو ته هیڅ حال نه معلومیږي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله او څه وخت راورسیږي. نو د مدینې منورې مسلمانانو څه کول؟ هغه روایت بنو مصعب ابن عمیر راته وکړي. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه چې په مدینه منوره کې وو، نو به هره ورځ د ټولو مسلمانانو سره د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته د استقبال او شراغلي دپاره راوتی. دا د دې دپاره چې د رسول صلی الله علیه وسلم مقام او درجه، عزت او د احترام د مدینې منورې نور خلکو ته هم ورښکاره کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو په زړه کې څونه ځای لري. همدارنګه په دغه راوتلو کې یو سیاسي لومعنه هم پرته وه. هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم دلته راځي، دا یوازې نه چې نبی او رسول دی، بلکې علاوه پر دغه د مدینې منورې حاکم او امیر هم دی، او دغه ټول مسلمانان د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري، تابع او انصار دي. نو دا چې مسلمانان هر ورځ راوتل، دغه راوتلو د مدینې منورې پر کفارو هم روحي اثر وکړي. هغه به هم راوتل، حتی یهود به هم ورسره راوتل، ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم راتګ د ټولې مدینې منورې دپاره یو لوی واقعه وه. نو هر ورځ به د سهار تر لمانځه وروسته د مدینې منورې خلک راوتل، او په هغه لار کې به د رسول صلی الله علیه وسلم د راتګ او د استقبال په انتظار باندې ناست ول چې د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته وتلل. ټولو خلکو به تر ماپښین نه پورې د مکې مکرمې لارې ته کتل. کله چې به ماپښین شو، لمر او ګرمي به ډېره شدیده سوه. خلک به بیرته خپلو کورو ته ولاړل. خو د دوشنبې په ورځ چې د بیاست 14 کال و، د ربیع الاول د میاشتې 8مه ورځ وه، او دغه کال د هجرت اول کال بلل کېږي، او د 622 عیسوي یا میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 23 تاریخ سره برابر وه. رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ورسېدی. دا دې درته معلومه وي چې د رسول صلی الله علیه وسلم هجرت د محرم د میاشتې په اوله نه و، خو دا چې د محرم اوله ورځ د هجري کال شروع بلل کېږي، دا د کال د شروع په سبب او د میاشتو د منزلو په حساب د کال اوله ورځ د محرم څخه شروع کېږي. مګر هجرت او قبا ته رسېدل د ربیع الاول یا لومړی خور پر 8مه و، او بیا له هغه ځایه مدینې منورې ته او مسجد نبوي منطقې ته رسېدل د ربیع الاول پر 12 تاریخ. نو رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په داسې وخت کې مدینې منورې ته ورسېدل چې د مدینې منورې خلک د سهار څخه راوتلي ول، او د رسول صلی الله علیه وسلم انتظار یې کړی و. څنګه چې پر دوی ماپښین شو او ګرمي شدیده سوه، او رسول صلی الله علیه وسلم هم نه رالی، نو دوی بیرته د خپلو کورو طرف ته رهي سو. کله چې دوی کورو ته ورسېدل، د انتظار په ځای کې بل څوک نه و پاته بې له یوه یهودي څخه، چې هغه هم په یو لوړه درخته کې او په یو ونه کې ناست و. دا ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د راتګ په انتظار کې ځینې خلک لوړ په ونه کې کښېنستل، ځکه د لوړې څخه به ډېره مسافه لیدلی سوای. نو دغه یهودي چې یوازې پاته و او لوړ ناست و، د لیرې یې رسول صلی الله علیه وسلم او دغه اصحاب ولیدل چې را رهي دي. د یهودي تر اختیار ووتل او په لوړ اواز یې نارې کړه: یا بني قیله، ای د قیلې اولادې. قیل د اوس او د خزرج د قبیلو یو پخوانی نیکه و، او یهودو به دغو قبیلو ته اوس او خزرج نه ویل، بلکې بني قیله به ورته ویل. نو یهودو نارې کې، او دغه خاص دا یهودي به نارې کې: یا بني قیله هذا جدکم قد جاء. جد بخت او نصیب ته ویل کېږي، یعنی ای بني قیله،
اے د قیله زامنو دغه د استاسي بخت او نصیب رالی. د رسول صلی الله علیه وسلم در رسیدلو خبر ډیر ژر په مدینه منوره کې نشر او وپاشل شو. هغه مسلمانان چې کورو ته رسیدلی ول په تلوار اسلحې راواخیستې او په لوړ اواز الله اکبر الله اکبر نارې شروع کړې. د تکبیر نارې په بني عمرو بن عوف کې واورېدل شوې. هلته هم مسلمانانو د رسول صلی الله علیه وسلم پر راتګ د خوشحالۍ تکبیرونه شروع کړل او په تلوار د رسول صلی الله علیه وسلم د لیدلو او د استقبال لپاره راووتل. انصار او مسلمانان پر رسول صلی الله علیه وسلم راګرځېدلي دي، په شوق او په محبت سره ورته ګوري، ستړي مسي او شراغلي ورته وایي. په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم د وحی په نور باندې پټ شو. د الله جل جلاله دا قول پر نازل شو چې په سورة تحریم 4 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. یعنی بشک هم هغه الله د دغه نبی مرسته کوونکی دی او دا همدارنګه جبرائیل امین مرسته کوونکی دی او صالح مؤمنان هم د دې نبی مرسته کوونکی دی او تر دغه ورسته ملائکه مرسته کوونکی دی. عروه ابن زبیر رضی الله عنه وايي کله چې مسلمانان د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شول نو رسول صلی الله علیه وسلم دوی رهي کړل تر څو چې په بني عمرو بن عوف کې واړول او دا د ربیع الاول په میاشت کې د دوشنبه ورځ د مدینه منورې ډیرو مسلمانانو رسول صلی الله علیه وسلم تر دغه د مخه نه ولیدل او فرنګ یې نه پیژندل او اوس دوی دوه نفر دي. نور معلومیږي چې کم یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او کم یو بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی او دوی دوه په عمر کې هم سره نږدې دي ځکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم په عمر 2 کاله کشر نو فرق نه کېدی او هر یو په پښتنه کوله چې کم یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ترڅو چې د لمر ګرمي شدت وکي او ډیره زیاته شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک ولاړ شو او پر رسول صلی الله علیه وسلم یې سایه جوړه کړه. دلته نو ټول خلک پوسو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او هغه بل ملګری ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. د مدینه منورې ټول خلک د رسول صلی الله علیه وسلم د استقبال او شراغلي لپاره راغلل. دا داسې د خوشحالي ورځ وه چې د مدینه منورې په ټول تاریخ کې داسې خوشاله ورځ پر مدینه منوره نه و راغلې. اوس نو مسلمانان پر رسول صلی الله علیه وسلم راټول دي او هر یو وایي زما سره دی ولاړ شي، مګر رسول صلی الله علیه وسلم په قبا کې د کلثوم ابن حدم په کور کې استوګنه اختیار کړ او رسول صلی الله علیه وسلم په قبا کې 4 ورځې تیر کړې: دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنځشنبه او په دغه ورځو کې د قبا مسجد جوړ کړ. د قبا مسجد هغه لومړنی مسجد دی چې په اسلام کې جوړ شوی دی. رسول صلی الله علیه وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول دي او په دغه کار سره موږ ته په اسلام کې د مسجد اهمیت را معلومیږي. مسجد یوازې د لمانځه ځای نه دی بلکې مسجد په اسلام کې د هر شي او د هر کار مرکز دی. مسجد د تعلیم او د تبلیغ ځای دی. مسجد د جرګو او د مشورو ځای دی. مسجد د جنگ او د جهاد لپاره د لشکر د مصالح کولو او د جوړولو مرکز دی. مسجد د مهمو او لوی غونډو مرکز دی. مسجد د غریبانو او د بیکوره مسلمانانو د استوګنې ځای دی. مسجد د مسلمانانو د ټولونو او د جرګو لپاره عام او رئیسي مرکز دی. نو ځکه د هغه د جوړولو څخه چاره نه و او دغه مقصد او هدف لپاره رسول صلی الله علیه وسلم تر هر څه د مخ مسجد جوړ کړ چې هغه باندې نوم د مسجد قباء کېښود او په هغه کې لمونځ ادا کړ. الله جل جلاله دغه مسجد مبارک د سورة توبه 108 نمبر آیت نازل کړ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
خامخا هغه د قبا مسجد چې تاداو او اساس یې د اولې ورځې څخه په تقوا او پرهیزګارۍ ایښودل شوی دی د دې ډېر وړ او لایق دی چې په هغه کې د لمانځه دپاره ودرېږي. یا رسول الله، په دغه مسجد کې داسې خلک دي چې دوی دا خوښ لري چې خپل ځانونه د ګناهو او د نجاستو څخه پاک وساتي او الله جل جلاله ښه پاکوونکي خوښ لري. دغه مسجد ساده او د خټو مسجد و. د دغه مسجد د جوړولو په کار کې رسول صلی الله علیه وسلم او ټولو اصحاب کرامو ګډون او اشتراک کړی دی. دغه مسجد په لږ وخت کې جوړ شو. رسول صلی الله علیه وسلم په قبا کې څلور ورځې پاتې شو چې هغه دوشنبه او سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه دالته خلک به ورته راتلل او د رسول صلی الله علیه وسلم سره به پیژندل. رسول صلی الله علیه وسلم د خلکو د ژوند او استوګنې کارونه ترتیبول او برابرول، خاصتا د هغو مهاجرینو مسلمانانو ژوند یې ورسمبالوي چې نه یې کور درلود نه ځای. کله چې په قبا کې د رسول صلی الله علیه وسلم پنځمه ورځ وه چې دا د جمعې ورځ وه، نو یې د بني نجار قبیلې ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم ماماګان ول، ځکه د عبدالمطلب مور د بني نجار د قبیلې څخه ول، نو هغو ته حال ورولېږئ. هغه هم د اسلحې او د تورو سره راغله. رسول صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله په امر پر خپله اوښه په داسې حال کې سپور شو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر شا ورسره سپور او د مدینې منورې پر طرف رهي شو. په لار کې د جمعې د لمانځه وخت شو. د مدینې منورې خلکو تر دغه د مخه د جمعې لمونځ ادا کوي او اول هغه څوک چې د جمعې لمونځ یې کړی دی هغه اسعد ابن زراره الانصاري رضی الله عنه دی او دغه د جمعې لمونځ چې اسعد ابن زراره ادا کوي په خپل کور کې ادا کوي او دغه د جمعې اول لمانځه ته 40 نفره حاضر شوي ول. نو له دې جهته ځینې علما وایي چې د جمعې د لمانځه د شرطو څخه یو دا دی چې نفر به تر 40 کم یا لږ نه وي، مګر دا صحیح دلیل نه دی، ځکه که فرضاً په دغه اوله جمعه کې د خلکو تعداد 40 نفره وای نو به بیا 40 نفره شرط وای، خو دا دلیل نه دی صحیح چې خلک د دغه عادت ته مجبور شي. هلته یو بل صحیح حدیث هم نشته چې هغه د دې عادت تاکید او تایید وکړي. مقصد د جمعې په هغه اول مانځ کې چې په مدینه منوره کې د رسول صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخه د اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې سوی 40 نفره سره یو ځای شوي ول. او اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم د قبا څخه د مدینې منورې پر طرف رهي دی او د سالم ابن عوف د کورو منطقې ته ورسېدی، د جمعې د لمانځه وخت شو. رسول صلی الله علیه وسلم د جمعې د لمانځه د ادا کولو امر وکړ او د جمعې لمونځ یې د سالم ابن عوف په کلي یا په کورو کې ادا کړ. د جمعې دغه لمانځه ته 100 نفر حاضر شوي ول او 100 نفرو ګډون پکې وکړ او د لمانځه خطبه په خپل رسول صلی الله علیه وسلم وویل. نو دغه خطبه هغه لومړنۍ خطبه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د اسلام د شروع څخه وایي، یعنی په اسلام کې د رسول صلی الله علیه وسلم اوله دغه خطبه ده چې د بني سالم ابن عوف په کلي کې وویل. په دغه ځای کې د قبا او مدینې منورې په منځ کې او دغه مسجد ته مسجد جمعه ویل کیږي چې د جمعې لمونځ پکې ادا شو. د جمعې تر لمانځه وروسته رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته داخل شو او له دغې ورځې څخه د یثرب د ښار نوم په مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم سره بدل شو. خو نن ورځ د اختصار پر ډول باندې مدینه منوره ورته ویل کیږي او دغه ورځ د مدینې منورې په تاریخ کې یو روښانه او ځلانده ورځ وه. په دغه ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته داخلېدی، د مدینې منورې کورونه او کوڅې د خوشحالۍ څخه په خندا باندې ډکې وې. د انصارو نجونو او هلکانو د رسول صلی الله علیه وسلم په استقبال کې دغه ترانه په ګډه او په لوړ اواز سره ویله: طلع البدر علينا من ثنايات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
دا هغه مشهوره بیتونه دي چې د مدینه منورې مسلمانانو د رسول صلی الله علیه وسلم په استقبال کې ویل او ټول مسلمانان ډیر خوشاله ول. اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته داخل شو، پر هر کلی چې راسي د کلی مشران به د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته راووتل او د اوشي هغه کیزه او مهار به ونیوي او وی به ویل چې یا رسول الله زموږ سره پاتې سه، زموږ سره عادت، عده او منعسته او موږ دي ساتو. عادت ستا یعنی نفر لرو، عده ستا یعنی اسلحه لرو او منعسته یعنی ستا د ساتنې لپاره قوت او طاقت لرو. انصار که څه هم د ډیر مال او د شتمنۍ خاوندان نه ول، خو هر یو دا تمنا او ارزو درلودله چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه په کور کې واوسېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې په د انصارو پر هر کلی او کور ورغلی، هغه به د اوشي کیزه یا مهار ونیوي او ویل به یا رسول الله عادت، عده او منعه ته راځه. مګر رسول صلی الله علیه وسلم به ورته ویل اوشه ایله کړي، دا په خپله د مقصد ځای ته ځي، دا د الله له طرفه څخه امر کړل سوی ده چې هغه ځای ته ولاړ شي کوم چې زما د استوګنې دپاره هلته د الله جل جلاله اراده سوې وي. خلکو به هم اوشه ایله کړه. بیا چې به پر بل کلي رالل، بیا به خلکو اوشه ونیوله. رسول صلی الله علیه وسلم به ورته وویل پرېږدي، دا امر کړل سوی ده. خلکو به هم پرېښول. واقعا اوشه هم خپل اختیار ته دوی پرېښوله، نه یې تګ ته مجبوره کوله او نه یې راګرځوله. هرې خوا ته چې اوشه تلله د دې خوښه وه. خو پر هر کلی چې براله خلکو به غوښتل چې اوشه ونیسي، مګر رسول صلی الله علیه وسلم به ورته وویل پرېږدي. اوشه رهي وه تر څو چې د دغه اوسني مسجد نبوي ځای ته ورسېدله، چې په هغه وخت کې دا یو خرابه مځکه وه او دغه مځکه د دوی یتیمانه وه. اوشه دلته پر دغه مځکه په خپله اراده باندې چوکه سوه او رسول صلی الله علیه وسلم پر سپور دی نه ځینې ښکته کېږي. اوشه بیا ولاړه سوه، څه مخ ته ولاړه، بېرته یې شاته وکتل او راوګرځېدل. بېرته راله پر هغه ځای باندې چې اوله پلا کښېنستلې وه، پر هغه ځای بیا کښېنسته. نو پر دغه مبارک او مشرف ځای باندې چې الله جل جلاله دغه ځای مبارک کړی او مشرف کړی دی، چې دلته اوشه چوکه سوه، دلته نو رسول صلی الله علیه وسلم د اوشي څخه راکښته سو. نو دغه منطقه د رسول صلی الله علیه وسلم د ماماګانو د بني نجار د کورو سره وه او دا د الله توفیق و چې اوشي ته یې ورکوي. ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم هم دا خوښه وه چې د خپلو ماماګانو سره واړی او د رسول صلی الله علیه وسلم په نزول او په همسایه‌توب سره دوی مکرم کړي. خلق پر رسول صلی الله علیه وسلم راټول دي او خبري ورسره کوي. هر یو وایي چې زموږ کور ته راځه. خو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په تلوار رالی او د رسول صلی الله علیه وسلم سامان یې د اوشي څخه واخیستی او خپل کور ته یې دننه ایستی. رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې زما سامان چیرې دی؟ ابو ایوب رضی الله عنه وویل هغه ما خپل کور ته یوړی. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل المرء مع رحله مع رحله، یعنی سړی د خپل سامان سره وي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د استوګنې شرف د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په نصیب شو او اسعد ابن زراره رضی الله عنه رالی د رسول صلی الله علیه وسلم اوشه خپل کور ته بوتله. بیا نو د اوشي روزنه او پالنه د هغه سره وه. رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکول چې دغه مځکه کومه چې اوښه پر چوکه سوه د چا ده؟ او نو ورته وویل سول چې د دوو یتیمانو ده. او د یتیمانو وصي او متصرف څوک دی؟ نو د یتیمانو هغه وصي رالی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دغه مځکه درڅخه رانیسم. هغه وویل یا رسول الله دغه مځکه بې قیامته ستا؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل یا قیامت یې غواړم. مقصد مځکه یې ځین رانیوله او د مځکې قیامت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړي. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې پر دغه مځکه مسجد جوړ کړي. دغه اوسنۍ مسجد چې تاسې په مدینه منوره کې وینئ او لمنځونه پکې ادا کوئ، دا د رسول صلی الله علیه وسلم هغه اولنی مسجد پر دغه مځکه جوړ شو. دغه مسجد پس له بیت الله الحرام څخه د مځکې پر مخ هغه تر ټولو مبارک او تر ټولو مشرف مسجد دی چې پر دغه مځکه جوړ شوی دی. او دغه مځکه د دغه مسجد لپاره د الله خوښه او اختیار و، ځکه اوښه خپل اختیار ته پرېښول او اوښه په خپل اختیار او د الله په اراده پر دغه ځای باندې چوکه شوله. نو پر دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدلو سیر او سبب هم دغه دی چې دغه ځای الله جل جلاله د دغه مسجد لپاره انتخاب کړی و. اوس نو دغه پاک او مبارک ځای چې د مسجد نبوي د جوړولو دپاره منتخب شوی دی، دلته د مسجد جوړول شروع شو. لکه څنګه چې مخکې مو درته وویل رسول صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې سکونت او استوګنه اختیار کړ.
د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور 2 منزله او رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه لوړه کوټه ورکړه. ځکه ابو ایوب رضی الله عنه ویل یا رسول الله دا نه د مناسبه چې زه تر تا لوړ اوسېږم. مگر رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا ابا ایوب ما ته خلک راځي نو ما او خلکو ته په ختلو او کښته کېدلو کې تکلیف دی، زه به کښته اوسېږم او ته لوړ. ابو ایوب هم قبول کړ. هلته د مسجد په جوړولو شروع وشو. ټول اصحاب کرام کار کوي بېله ځنډه او د اولې ورځې څخه د مسجد په کار باندې شروع وشو. ځکه الله موږ د دې دپاره پیدا کړي او راستولي یو چې مځکه آباده او ودانه کړو. لکه د سورة هود په 1 نمبر آیت کې چې الله جل جلاله فرمایي هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. همدغه الله تاسو د مځکې څخه پیدا کړی او په دغه مځکې کې د اعمار او د آبادېدلو طلب در څخه کوي. الله زموږ څخه د خیر او برکت په کارو کې د مځکې تعمیر او آبادول غواړي. نو ځکه د مسجد په جوړولو باندې ژر او فوري شروع وشوه. د مسجد د جوړولو په وخت کې به صحابه کرامو د ستړیا د لرې کولو او د فکر مشغولولو لپاره دغه بیتونه ویل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فاغفر للأنصار والمهاجرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. رسول صلی الله علیه وسلم هم د اصحاب کرامو سره کار کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم به هم دغه بیت د دوی سره وایي، مګر خوله به خطا وتل داسې به وویل: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. دا ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم شعر نه وایي، لکه الله جل جلاله د سورة یاسین په 9 نمبر آیت کې فرمایي: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يعني محمد صلی الله علیه وسلم ته موږ نه شعر وښولی دی او نه دلره شعر ویل ښایي او نه ورته مناسب دی. نو کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم غوښتل چې شعر ووایي خطا به وته، خپل شعر نه بلکې د بل چا شعر چې به هم وایي خطا به وته. سره د دې چې رسول صلی الله علیه وسلم تر هر چا فصیح و، مګر شعر په خوله نه ورتلی. حتی هغه شعرونه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې خلکو ویل او په خلکو کې مشهور، مګر رسول صلی الله علیه وسلم که به ویل وغوښتل په هغه شعر کې به خطا وته. د شعر د وزن څخه واوښتی نثر یا خبره به ځینې جوړه شوه. نو دغه د مسجد په کار کې چې مسلمانانو شعر وایي د رسول صلی الله علیه وسلم به هم ورسره وایي، مګر ژبه به د شعر د طرفه د دعا و طرف ته ولاړه. رسول صلی الله علیه وسلم د مسجد په جوړولو کې په خپل هم کار کوي، خښتې او خټې ورسره پورته کولې. نو صحابه کرامو په کار کولو کې ډیر کوشش کوي، ځکه دا عیب چې رسول صلی الله علیه وسلم کار کوي او دوی ناست وي. نو خود په دې کار کولو کې به ډیر شدت کوي. خلکو به یوه خښته وړل او یوه خښته به پورته کوله، مګر عمار ابن یاسر رضی الله عنه به دوې خښتې وړلې. څونه کار چې خلکو کوي، عمار رضی الله عنه 2 وارې هغونه کار کوي. او رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ دته د خیر دعا وکول او په عین حال کې یو عجبه پیشګویي هم ورته وکول. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: افسوس پر عمار باندې چې هغې ډله به وژني. په دغه ورځ چې د هجرت اول کال رسول صلی الله علیه وسلم هغه خبر او واقعه بیان کړ چې پس له 15 کاله څخه پیښ شوه چې د صفین په جنګ کې عمار ابن یاسر رضی الله عنه د معاویه د لښکرو د طرف څخه شهید او ووژل شو. اوس نو د ورځې کار وشو او د شپې رسول صلی الله علیه وسلم د استراحت او د اوسایي لپاره د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور ته ورځي. ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم د استوګنې ځای هغه ابو ایوب او د ده ښځه چې لوړ اوسېدل. وایي زموږ سره دا بیره را سره وه، که زموږ څخه کړپ یا درب وسي رسول صلی الله علیه وسلم به په تکلیف سي. نو د دغه لوړې خونې په دیواله پورې دی مښتې او ډېر په احتیاط باندې بېدېدلو، ځکه نه غواړو چې موږ دې پر رسول صلی الله علیه وسلم لوړ یو، او دا هم نه غواړو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته د ده د احترام او د عزت او د محبت په سبب باندې څه تکلیف ور ورسیږي.
او چې دغه زموږ تکلیف به د وحي او د رسول صلی الله علیه وسلم په مابین کې فاصل او جلا کوونکی او خنډ ولويږي. خو په یو شپه کې موږ ته یو تکلیف پیښ شو، هغه دا چې زموږ د اوبو د چښلو دپاره یو منګی درلودی، هغه منګی مات شو، د منګي اوبه ټوله پر مځکه توی شوې. تاسو ته معلومه ده چې پخواني کورونه داسې نه ول لکه د نن ورځې پاخه کورونه، بلکې د لرګو او د خاشو کورونه ول. د دې امکان و چې دغه اوبه کښته وڅڅېږي او رسول صلی الله علیه وسلم ته دې تکلیف ورسېږي. نو ابو ایوب رضی الله عنه وایي چې موږ بیله یوه تکتکه او بیله یوه بړستنه څخه بل شی نه درلودی. ژر مو دغه اوبه په هغه تکه باندې وچکې او ټوله شپه ویښ پاتې شو. کله چې سهار شو، رسول صلی الله علیه وسلم ته مو وویل یا رسول الله، دا چې ته کښته یې او موږ لوړ یو دا نه ده صحیح. او د تېرې شپې کیسه مو هم ورته وکول او ورته ومو ویل چې زموږ غوښتنه دا ده چې ته لوړ واوسېږې او موږ کښته واوسېږو. رسول صلی الله علیه وسلم هم دغه د دوی غوښتنه قبوله کړه او هغه لوړ منزل ته وختې. ابو ایوب رضی الله عنه وایي چې موږ به د شپې خواړه تیار کړل او رسول صلی الله علیه وسلم ته به مو وروړل. بیا چې به مو هغه پاته خواړه ځین راوړل، نو ما او ام ایوب به د برکت لپاره د رسول صلی الله علیه وسلم د لاس وهلو ځای، هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم به خواړه ځین خوړلي ول، هغه ځای به مو خوړی. یو شپه موږ رسول صلی الله علیه وسلم ته داسې خواړه ورولېږل چې په هغه کې مو پیاز او هوږه ګډه کړې وه. بیا چې مو د خوړو لږ ځین راوړی، د رسول صلی الله علیه وسلم د لاس وهلو اثر مو نه پکښې ولیدی. نو دی وایي زه ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله، زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، خواړه دې بیرته راولېږه او موږ په هغه کې ستا د لاس وهلو یعنې د خوړلو اثر ونه لیدی. او زموږ دا عادت و چې ستا د پاته خواړه چې کله به رالل، ما او ام ایوب به د برکت دپاره هغه ستا د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما په دغو خوړو کې د هوږې او د پیازو بوی حس کړي او زه داسې یو سړی یم چې د خپل رب سره مناجات کوم، مګر تاسې یې خورئ. ابو ایوب رضی الله عنه وایي چې موږ هغه خواړه وخوړل او تر دغه ورځې وروسته مو بیا هېڅکله د رسول صلی الله علیه وسلم په خوړلو کې پیاز او هوږه شی نه ګډول. خو دا ځای مې هیر شو چې درته ووایم، کله چې علي بن ابي طالب د رسول صلی الله علیه وسلم د امانتو د رسولو کار په مکه مکرمه کې پای ته ورسوي، نو بیا مدینې منورې ته په پښو باندې را رهي شو، څو چې په مسجد قبا کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره یو ځای شو. څه موده وروسته رسول صلی الله علیه وسلم هغه زید ابن حارثه چې په پخوا کې زید ابن محمد ورته ویل کېدی او د رسول صلی الله علیه وسلم د کورنۍ سړی بلل کېدی، نو هغه مکې مکرمې ته ولېږئ چې د مکې مکرمې سره د رسول صلی الله علیه وسلم کورنۍ ورسره راولي. نو هغه ولاړی د رسول صلی الله علیه وسلم زوجه سودا رضی الله عنها او د رسول صلی الله علیه وسلم دوی لونی چې یوه فاطمه او ام کلثوم وه، دا یې راوستل، او اسامه ابن زید او ام ایمن دا یې هم راوستل، او د هغوی سره د عبدالله چې د ابوبکر رضی الله عنه زوی و، هغه د ابوبکر کورنۍ هم ورسره روانه کړه. نو دوی بیا په صحیح او سالمه طریقه سره راورسېدل چې د ابوبکر رضی الله عنه په کورنۍ کې اسماء او عایشه رضی الله عنهما هم وي، چې د هغو کیسه به بیا وروسته درته راسي. تر دې ځایه پورې د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند د یوې مرحلې بیان پای ته ورسېدی، چې دغه ژوند او دې مرحلې ته مکي دور ویل کېږي، او دغه د مکې مکرمې دعوت 14 کاله دوام وکړي. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته ورسېدی، زموږ پاته برخه د سیرت چې په هغه کې به انشاءالله د مدینې منورې مرحلې او د هغه تفصیلی بیان به انشاءالله درته وشي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.